راځه پخې چې پاکستان ته د بوزم د پاکستان هوا در باندې ولګي. بابا سم نشته دی د ماشوم نه مې چپس راوړي چپس خورم. نیکې هیلې احترامات مې ومنې ملګرو. شاهد مندوخیل یم. ملګرو نن د نوښار سیمې ته راغلي یو سوري بابا ته. دلته یو هنرمند دی، ډېر ښه هنرمند دی، ډېر ښه ټاپک باندې ویډیوګانې جوړوي. بلال بابوجي تاسو به ډېر کتلی هم وي په سوشل میډیا باندې. نو راځئ هغوی سره مې ملاوم نیغ په نیغه او ستاسو په پروګرام کې درته هرکلی وایم. پهله خو ستاسو زه ډېره شکریه ادا کوم او شاهد مندوخیل صاحب چې مونږ نن ډېر زیات خوشحال یو ستاسو د چینل کې مونږ ناست یو په سکرین باندې مینوالو ته تاسو راوستو او مونږ خو دا کوشش ته ځي چې بس د مینوالو په مخ خندا خوشحالي راشي او څوک وخاندي مشرانې کشرانې زمونږ خویندې وي چې زمونږ ویډیو وګوري او هغوی وخاندي زمونږ صرف دا دغه او زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم چې نن تاسو تشریف زما نوښار ته راوړو. ډېره زیاته مننه ستاسو کوم. او خپلو ویډیوګانې والې لږ نظر راته واچوئ دلته تاسو څنګه رالی؟ یاره جي د فن ته زه داسې راغلم چې زمونږ ډېر زیات شوق و د وړوکوالي نه د فن سره او ډرامې به مونږ کتې داسې به مو فلمونه وکتل په هغه مونږ هغې کې یو ټیلنټ مونږ کې راغو چې هغه ټیلنټ ما وښولو نو هغه ډېر ښکلی ټیلنټ و د بابوجي انداز پخه داسې خرش پرش اسمالته جهانګیر صاحب شاهد صاحب شو داسې مختلف 15 قسم اوازونه ما جوړ کړل نو هغه مینې بیا زه دونه کمه چې ما وې زه اوس په دې سکرین راشم مینوال مو ګوري مشران کشران وګوري ما البم مې وکړې ډرامې مې وکړې داسې بلا پروګرامونه شوګانې هم وکړې نو زمونږ خو ډېر زیات شوق و چې اول خو زه پهله د نوښار مشرانو شکریه ادا کوم کشرانو ماشومانو چې مونږ ووینې وي بابوجي ساده ګل زما یو 15 نومونه اوس په مونږ پاخه شوه ساده ګل وی دغه روان دی بابوجي ری داسې نانا ری شاهد خان جهانګیر صاحب داسې په ما اوازونه دغه شو بلال بابوجي بلال ساګر نوشیر وي نو زه خو د دې ډېره شکریه ادا کوم او دغه نوښارو مشرانو چې ما له مینه راکړه نو هغه ټیلنټ ما خپل بیا په سوشل میډیا مو خولو او داسې غټ غټ اکټرانو پروډوسرانو ډایرکټرانو وکتو او موږ ته چانسونه راکړل نو زه خو ډېر زیات خوشحاله یم او د اوازونه موږ جوړ کړي دي خو ما ته دا محسوس شوي نه دي چې دا اواز ما جوړ څنګه کو او دا اوښکو ما څنګه. ټیک ته ډېره زیاته مننه. اول ناول به راسره د چا اواز چې کوم ستاسو ډېره خپله خوښ وي زه یم چې د ملګرو ته هغه خاکه راسره لږ شریک کړي هغه اواز؟ زما خو ډېره زیات لکه خاکې ویرل تلري بابوجي انداز شو ساده ګل شو ما سره ساده ګل انداز کې دغه کرامت غمجن ما سره ناست دا زما پلار راغلی ساده ګل انداز کې نو اوازونه خو ډېر دي زما ډېر خوښ جهانګیر صاحب او شاهد صاحب دی خو دې نه وغیره بابوجي ساده ګل او اسمالته شوه سینګره تاسو به پیژنئ دغه اوازونه کو نو مینوالو ته خو وپیله زه د بابوجي او د پخې خاکه وکم داسې زما ځان له یو بابوجي خاکه داسې د دنیا ری نو کو به مینوالو ته زه خو ویم چې مینوالو خاندي نو راځئ چې د بابوجي او د پخې د خاکې نه خوند مزه واخلو مونږ هم او زمونږ دا مینوال هم ترې مزه واخلي. راځه پخې چې پاکستان ته د بوزم د پاکستان هوا در باندې ولګي. او کنه بابوجي ما ته خو چاوي پاکستان کې نه کېشته او نه بجلی شته سخته ګرمي ده ډېر زیات لوډ شیډینګ دی. اوهو پخې دا درته چاسې دروغ ویلي دي چاوي ما 20 ګزه ټوپ والې وی دا ګز او دا میدان اوس بې پته په میدان لګي. او راځه بابوجي اوس بې پته په میدان لګي. اوهو پخې دا خو رښتیا خبره د پاکستان کې خو نه ګېشته او نه بجلی شته خدای شعر ناپرسان دی او دا لا څنګه پاکستان دی د دې نه خو زمونږ هغه لندن ښه دی تخته بابوجي غوندې لړلي دي. ډېر ښه زبردست نور داسې څه خبرې مبرې د اسمالتې اواز خو تاسو اورېدلې سینګره ده د هغې اواز دی د خیر کسور زما پسه دی دا ګانې هم کړې او دی هم کړې د رحیم شاه صاحب سره ډېرې کړي. ته چې
زما صفات پجار کوي د خپل مینې چې اظهار کوي هو ته چې زما صفات پجار کوي د خپل مینې چې اظهار کوي زما په زړه کې ستا مقام اوچت دی تا ته چې ګرانه یما دا محبت دی تا ته چې ګرانه یما دا محبت دی دا اسمالتي اواز ډېر ښه زبردست. نور داسې څه نوي هنرمند والا اواز مو نه دی جوړ کړی چې داسې نوی وي بالکل چې بلې ویډیو کې مو نه وي شریک کړی چا سره؟ کوشش مو کړی دی؟ کوشش مې کړی دی بالکل چې کړی مې دی د رحیم شهزاد صاحب اور په راشنکوپ ماما چې کوم زمونږ کامیډي کینګ دی د نوخار نو د هغه په اواز ما ټرای شروع کړې ده د هغه ټرای مو شروع کړم د ما فرست چانس دی چاته مو کړی نه دی خو پهله ځل بیا تاسو ته وکړم نو تاسو به مو ګورئ چې د اواز جوړ دی او که نه دی جوړ هغې کې وایي دلربا وایي زلفې د کنټرول که تاسو به کتلي وي بالکل Nilnuma ulminigan lol nilnuma nanginar manyauli he او چې زه درته ویم ته دروغ وې نو بیا او ته یارم زکیا دا راځي زبردست زبردست و ښه بل داسې پلار دغه والا تاسو ما یو ویډیو کتلي وه زه هغه خو یو زمونږ ویډیو ساده ګل نوکر شو نو راځئ چې ما خو اوس یو بله ویډیو هم ذهن کې هغه راغه خو دا مونږ مینهوالو ته یو ما لایف ووې جنګ دی په واده باندې هغه زه خو ویم چې هغه ډایلاګ وکړم او داسې زما یو پلار چې کم تاسو کتلې ساده ګل نوکر شو نو ما سره ناست نو راځئ چې ما ته پلار ډایلاګ کې څه وایي د دی نه به دغه والو زه به ورپسې بیا ډایلاګ وکړم ساده ګل انداز کې صحیح ده جی صحیح ساده ګله بچی څه کې بابا سم نشته دی د ماشوم نه مې چپس راوړي چپس خورمه دې خوا راشه ساده ګله بچی څه چل دی جوړ کړی دا ماشوم څه وایي ساده ګله بچې نن درته جوړ بابا بیا ډېر غوسه دی تخته ډي ته کا ډېره ښه زبردست 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 نور داسې څه جنگ دی په واده باندې دا یو داسې کلیپ مونږ جوړ کړی دی چې دا زما یو ذهن کې و زما یو وروري او هغه سمې زه ساده ګل یم پلار ته وایي بابا ماله به واده کې زه پرې راشم دغه ټایم په گیټ کې ودرېږم زه ورته ویم هسې به تاله واده کوي لومبی واده به بابا ماله کوي دویم به تاله کوي ولې چې زه ساده ګل یم او په بابا باندې ډېر ګران یم که څنګه بابا زبردست زبردست ښه اخره کې لنډ میسج پیغام مینهوالو ته اخره کې څه ورکول غواړئ اخیر کو زمونږ مینهوالو ته دغه میسج دی چې ستاسو دا چینل سپورټ دی زمونږ دا مینهواله مو کې او زما چې کم ملګري دي زه به هم کوم زما ملګري به هم کوي او انشاءالله چې دا ویډیو به زمونږ مینهوال وګوري نو انشاءالله چې مینهوال به نور هم ډېر زیات خوشحال شي او زه ستاسو بیا هم ډېره شکریا ادا کوم او الله ما ته خو داسې ښکاري چې لکه تاسو ما سره نه یې خو زه وایم دا زه خوب وینم خو دا خوب نه حقیقت دی تاسو ماله راغی نوخار ته دونه مینه مو راله راکه او زه ستاسو د مینې ډېره شکریا ادا کوم او د مسافرو سره چې زمونږ مسافر کم ویډیو مونږ اپلوډ کو په هغې لایک کمنټس راکړي شیر یې هم کړي نو زه په دې ډېر زیات خوشحال یم زما د چینل سپورټ هم کوي پیج مې هم دغه د خیره سپورټ کوي او د هغې سره سره ستاسو د چینل چې هم سپورټ وکړي زه به بیا په دې نور هم خوشحال یم چې زما مینهوال زمونږ کتونکي نور ډېر هم زیات دي چې لکه ستاسو چینل سپورټ هم کوي زمونږ هم کوي او د ټول نوخار د ال پاکستان مونږ شکریا ادا کوو او بیا بیا به کوشش کوم چې زه ستاسو چینل نواید لکه داسې بل چینل کې کار ونه کم او الله به داسې ورځ راولي چې زه به صرف واحد ستاسو دې چینل کې لګیا یم او ستاسو ډېره مننه زه ډېر زیات خوشحال یم ستاسو نه ډیره زیاته مننه ملګرو یقینا چې ډېر ښه ټاپک باندې ویډیوګانې جوړوي او دا ویډیو به تاسو خوښه کړي وي ښې ښې کمنټس یې په وکړئ لایک راکړئ ده چې څنګه خبره وکړه چې زه ډېر زیات خوشحالېږم نو ما شاهد مندو خیلوال ته تر برې مرکې پورې راکړئ اجازت ښاد او آباد بریالي اوسئ د لوی الله په امان